أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین اړوند آیت مبارک کې الله ارشاد فرمایل چې کوم کسانو ایمان وروړو او نیک عمل وکړو دی خلقو د پاره الله وی دا خاوندان د جنت دی او دی به همیشه د پاره په دغه جنت کې اوسېږي. اوس په دې لومبني آیت مبارک کې الله تعالی د جنتیانو صفات بیانوي چې کله دا جنتیان جنت ته داخليږي نو دی به بالکل پاک او صافي د هر قسمه ګناه نه. دنیا کې بعض اوقات د نیکانو خلکو مس کې هم یو بل سره په غلط فهمي بنا باندې سرنجش او خفګان راشي. دلته قتاده رحمه الله فرمای چې علی کرم الله وجهه فرمای چې دا آیت مبارکه زما او د حضرت عثمان طلحه او د زبیر متعلق دی. هغه دا د دې وجه نه وي چې دا حضرت عثمان غنی د شهادت د فتنې په وجه باندې د بعضې مؤمنانو پړه کې یو بل سره خفګان راغلو د طلحه او زبیر او د علی کرم الله وجهه. هغه فرمایي چې دنیا کې زمونږ دا خفګانونه چې کم دي دا به په ورځ د آخرت چې کم دي بالکل ختم شي او پاک او صاف بشي. ځکه چې الله وی ونزعنا ما فی صدورهم من غل مونږ به وباسو د دې جنتیانو د سینونه هر قسمه رنجش او کینه غل ویلی شي حسد او کینې ته. گویا دا جنتیان چې کله جنت ته داخل شي دی بالکل د کینې نه پاک او صافي د حسد نه بالکل پاک او صافي او دا وجه دا ده چې دا حسد او دا کینه دا د شیطان په وسوسو بنا باندې پیدا کیږي او جنت کې خو به شیطان نه وي. شیطان خو به دغه ټیم کې په دوزخ کې سوځېږي نو دغه دی کې دا جنتیان به بیا بالکل د ګناه نه پاک او صافي اس قسمه حسد او کینه به یو بل سره نه وي. او بعضې علما فرمای چې دې نه مراد دام دی چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي نو د بعضې جنتیانو مقام به یو بل نه اوچت وي درجې به سیوا وي. دنیا کې چې کله یو سړی د ځان نه بل سیوا وویني نو په کې حسد راشي. نو دغه دی کې چې کله دی جنت ته داخل شي او د دې د درجو کې فرق وي نو دغه دی کې بدوی په دې باندې یو بل ته چې کوم دی په کې خفګان نه راځي چې دا پلان کې ولې باره دی او زه ولې لاندې. ځکه چې حسد به نه وي نو دغه دی کې بیا د دې هغه یو بل سره به خفګان نه راځي. او یو روایت کې دام راځي صدی رحمه الله فرمای چې جنت دروازې خوا کې یو اونه ده چې کله دا جنتیان جنت ته داخليږي دغه اونې لاندې دو چینی دي. یو چینی نه به دوی اوبوس کی چې هغې ته شراب طهور ویلی شي چې هغه اوبو دوی اوس کیا په هغه اوبو باندې به د دې جنتیانو د یو بل مخکې نه څه خفګان دنیا کې او هغه بالکل پاک او صاف او ختم شي. او دویم چې کوم دی بیا به هغه بله کې به ولامبي چې کله غسل وکړي د دې دا مخ بالکل
پړکیږي روښانه بشي او بیا به په دې سرمن کې مخ کې چې کم دی اړو تغیر راځي نه او دی به چې کم دی بیا بالکل پاک او صاف جنت ته داخل شي. نو الله موږ به وباسو د دوی نه هغه چې کم د دوی په سینو کې دی کم من غلن د کینې نه د حسد نه او بیا د دې جنتیانو چې کم په جنت کې کم بیا کورونه دي نو د هغه کورونو لاندې باقاعده ولی به بهیږي لا تجري من تحتهم الانهار د دې جنتیانو د کورونو لاندې چې کم دی کم خوا کې یا لاندې ولی به بهیږي او د هغې نه به دوی چې کم دی بیا اوبو او څښاک کوي. دغه دی کې چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي او دا نعمتونه وویني او دا خپل کورونه باغونه وویني نو دا ډېر خوشحالۍ نه به د الله حمد و ثنا ووایي چې وقالو وبه دا جنتیان الحمد لله الذي هدانا لهذا لاک لاک شکر دی د هغه رب او هغه الله چې مونږ دې مقام ته رسولو مونږ دا مقام راکه وما كنا لنهتدي او نو مونږه چې را رسېدلی وي دې مقام ته لولا ان هدانا الله کچره الله مونږ دې ځای ته نو را رسولي نو مونږ به په خپله باندې دې ځای ته را رسېدي نشو. گویا الله مونږ ته دنیا کې هدایت نصیب کو او د هغه هدایت په بنا باندې بیا مونږ د الله حکمونو ته توجه ورکړه نو الله چې کم دی مونږه دې مقام ته رسولو او مونږ له دا ښایسته مقام جنت او د جنت نعمتونه راکړل. لقد جاءت رسل ربنا بالحق او دی به دا مو وایي چې را په تحقیق سره د الله پیغمبرانو مونږ ته حق پیغام را رسولی و. د الله پیغمبران څومره چې مونږه څومره پیغمبران چې وو هغه پیغمبرانو چې کوم دي د خپل رب هغه پیغام بالکل هو بهو رښتیا مونږ ته راورسو او مونږ په هغې باندې عمل وکړو. نو دغه دی کې به بیا دې جنتیانو ته یو آواز هم وشي الله ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. آواز به وکړي شي ندا به وشي چې دا هغه جنت دی چې تاسو ته په وراثت کې ملو شو د هغې اعمالو په وجه چې کوم تاسو دنیا کې نیک عمل کولو. او دې جنتیانو ته چې دا جنت په وراثت کې ملاویږي دلته صاحب مدارک رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي چې د دې اورثتموها دا لفظ چې دلته راغی دا وراثت نو دا د دې خبرې ته اشاره ده چې دا وراثت خلکو ته مفت ملاویږي د پلار نیکه نه څه ورته میلو شي په دې باندې څه منډې تړلې یا محنت نه کړې ورته د پلار نیکه نه میلو شي. وي دغه شان دي جنتیانو ته دا جنت به هم بغیر د دوی څه د عملي استحقاق دوی ته به میلو شي. گویا دوی ته دا جنت چې کوم ملاویږي نو د دې به ظاهري سبب خو د دوی بما کنتم تعملون راغی چې په وجه د دې چې دوی نیک عمل کولو. گویا په ظاهري سبب چې کوم دی هغه نیک عمل دی او نیک حقیقي سبب چې کوم دی هغه د الله فضل او کرم او مهرباني ده. ځکه چې په دې کې دا اعتراض هم راځي چې دلته خدا راغی چې بما کنتم تعملون نورو آیاتونو کې دا راغلی دي چې دوی ته به دا جنت ملاویږي په خپل د الله په فضل و کرم باندې. دغه شان یو حدیث مبارک کې چې بخاری شریف کې حدیث مبارک دی د هغې راوي دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه د الله پیغمبر فرمایل چې تاسو کې هیڅ سړی هرګز په خپل عمل سره جنت ته نشي داخلی دی. صحابه کرام عرض کو د الله خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم تاسو به هم نشي داخلی دی د الله پیغمبر او زه به هم خو لیکن الله ما په خپل فضل و کرم سره په خپل رحمت کې ډوب کی او په هغه رحمت سره به الله ما جنت ته داخل کی. نو دغه حدیث کې د الله د فضل او رحم ذکر راغلی دی نور آیاتونو کې هم راغلی دی او دلته د عمل ذکر راغی. نو بیا علما د دې بیا دا وضاحت کوي چې د جنت د دخول لپاره دو سبب دي. یو ظاهري سبب دی چې هغه نیک اعمال دي او بل حقیقي سبب دی چې هغه د الله فضل او کرم دی. نو گویا چې د الله فضل او کرم نه وي نو دا انسان نیک عمل هم نشي کولی.
دا ټول نیک اعمال خو هم د الله په فضل و کرم باندې کیږي. لہذا جنت ته دخول حقیقي سبب هغه د الله فضل و کرم دی او ظاهري سبب چې کم دی هغه نیک عمل دی. بیا علما دې لپاره یو بله خبره هم کوي چې دا مسلمان چې د کم خپل نیکو اعمالو مطالبه کوي چې ما دومره کاله عبادت وکړو او زه په دې عبادت سره جنت ته داخلېدل غواړم، نو اول خدا چې دا کس چې کله بالغ نو، چې کله انسان بالغ نه وي نو د باندې عبادتونه احکامات لازم نه وي. د بلوغ نه پس د بیا مکلف شي نو دا تقریبا 14 کاله یا 14 یا 15 کاله چې دته د الله هغه کم غیر متناهي نعمتونه ملو شوي، نو دغه د بلوغ نه پس کې دې څومره عبادت کوي، دې د هغه نعمتونو هم چې کم دي شکر نشي ادا کولی چې کم د 15 کاله د باندې الله کم نعمتونه وخوړل، دې د هغه شکریه هم نشي ادا کولی. دغه شان یو مثال هم پیش کوي چې یو سړی دی هغه چاله 2 کروڑ روپۍ ورکړې او بیا چې کم دی دغه کس سره یو 50 کاله نوکري وکړه په 50 لکه روپۍ باندې چې را مال 50 لکه روپۍ راکې. اوس چې کله د 50 کاله نوکري وکړه نو دی چې اوس د دې مالک نه د خپل 50 لکه روپو مطالبه کوي، نو آیا دا جایز ده چې هغه ولا مخکې نه 2 کروڑ روپۍ ورکړي دي؟ ولا اوس هم پې چې کم دی که هغه فرقه د 50 لک روپۍ چې کټ کړي هم پې 1.5 کروڑ روپۍ چې کم دی باقي پاتې کېږي. نو دغه شان د انسان د نیکو اعمالو خبره ده چې دا انسان که هر څومره نیک عبادات وکړي خو د الله هغه نعمتونه دومره دي چې د بلوغ نه مخکې چې کم خوړل اسکر کړي دي د هغې دې شکریه هم نشي ادا کولی. لہذا جنت ته دخول دا د الله په فضل و کرم باندې دی. او بل دا چې دغه دی کې وي ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها، آواز به وشي دی جنتیان چې د هغه جنت دی. حدیث مبارک کې راځي ابو سعید خدری فرمایي چې دوی ته به دا آواز چې ای جنتیانو اوس دې جنت ته چې کم دی تاسو داخل شولې نو تاسو به چې کم دی همیشه د پاره صحتمند دی، بیماری به د باندې نه راځي، همیشه د پاره به ځوانان یې بوډاوالی به د باندې نه راځي، همیشه د پاره به چې کم دی تاسو د دې جنت نعمتونه به خورئ خو دې کې به کمی نه راځي. نو دا آواز به ورته کېږي باقاعده همیشه د پاره په دې کې چې کم دی تاسو به ښه په آرام سره تکلیف به درته نه راځي، ستوماني او تکاوټ به درته نه راځي. دا جنت داسې دی چې دې کې بیا خوشحالي او راحتونه دي. ورپسې کې بیا به دا جنتیان جهنمیانو ته آواز وکړي ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، آواز به وکړي دا خاوندان د جنت خاوندان د اور ته. څه آواز به وکړي؟ دا به چې ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ای جهنمیانو په تحقیق سره مونږ خو وموندل هغه وعده چې کومه وعده زموږ رب موږ سره کړې وه د ثوابونو هغه مونږ رښتیا وموندله چې الله مونږ ته چې تاسو مؤمنانو نیک عمل کوئ زه به چې کوم دی جنت او د جنت نعمتونه در کوم مونږ ته خو هغه میلو شو. نو فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ای جهنمیانو ای کافرانو آیا تاسو وموندله هغه وعده د رب تاسو چې کومه الله کم د عذاب تاسو سره چې کوم وعده کړې وه د جهنم او د جهنم د اور، نو آیا هغه وعده تاسو رښتیا وموندله؟ نو دا جهنمیان چې قالو نعم، او مونږ خو هغه وعده چې کوم د الله وه چې الله وی که تاسو په ما ایمان راونړو او شرک هم پرې نښودو نو تاسو پر جهنم همیشه د پاره ځای دی، نو مونږ خو جهنم کې سوځېږو. او دلته دا اعتراض راځي چې جنت او د جهنم کې ډېر لویه فاصله ده، نو دی به څنګه دا آواز چې کوم دی جهنمیان ته کوي او هغې به اوري. نو دنیا کې د هغې اوس ښکاره مونږ وینو یو انسان په مردان کې ناست دی او امریکې سره خبرې کوي په زرګونو په میله فاصله ده په لکونو باندې. لہذا دا د الله د قدرت د بهر خبره نه ده چې الله چې کوم دی د جنتیانو د آواز جهنمیانو ته ورسوي او جهنمیانو هغه آواز چې کوم دی جنتیانو ته ورسوي.
د الله قدرت کې دا شته دا د قدرت دا بعید خبره نه ده. ورپسې به بیا اواز وشي فاذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین. پس یو اعلان کوونکي به اعلان وکړي دی جهنمیانو ته چې د الله لعنت وي په تاسو باندې، په هغه خلکو باندې چې هغوی ظلم کړی دی. او ظلم مراد چې کوم دی شرک او کفر دی. چا چې شرک او کفر کړی دی د هغوی باندې د الله لعنت په همیشه دپاره به اوسوي او د الله د لعنت نه به دوی خلاصیږي نه. ونزعنا وبباسو مونږه ما فی صدورهم هغه چې کوم د دې جنتیانو په سینو کې دي من غل د کینې او د حسد نه. تجری من تحتهم الانهار او د دې جنتیانو د کورونو لاندې به ولی بهیږي. وقالو دا جنتیان به بیا وی الحمدلله ثنا او صفت او تعریف د هغه ذات ته یا لاکھ لاکھ شکر دی د الله چې الذي هدانا لهذا چې هغه الله مونږه دې مقام ته رو رسولو. وما كنا لنهتدي او نو مونږه چې را رسېدلې وې دې مقام ته لولا ان هدانا الله کچره الله مونږه نوی را رسولي مونږه دې مقام ته نشو را رسېدې. لقد جاءت رسل ربنا بالحق په تحقیق سره راوړي پیغمبرانو د رب زمونږه حق پیغام مونږ ته. ونودو ان تلکم الجنت اواز به وکړي شي دوی ته چې دا هغه جنت دی اورثتموها چې دا تاسو ته وراثت کې درکړې شو بما کنتم تعملون په سبب د هغې چې کوم تاسو نیک عمل کولو. دلته علما فرمایي چې د هر مؤمن او د هر کافر دپاره الله جنت کې ټکانه جوړه کړې ده او دوزخ کې هم. نو چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي نو دوی ته به د دوزخیانو هغه ټکانه چې کوم جنت کې ده چونکې هغوی خو ایمان نه دی راوړی او ایمان چې کله یې راوړو نو هغه د هغوی هغه ټکانه به هلته پاتې وي. نو د دغه دوزخیانو دغه ټکانه دغه ځای چې کوم جنت کې دی دا به د اهل ایمان ته ورکړی شي. او دغه شان د دې اهل جنت چې کومه ټکانه په دوزخ کې ده که فرق دوی ایمان نه وي راوړی نو دوی به هغه دوزخ مقام ته تلل. نو چې کله دوی ایمان راوړو نو د دې هغه ټکانه چې کوم دوزخ کې پاتې ده هغه به دغه جهنمیانو ته ورکړی شي. او دا د دې دپاره چې الله هر مؤمن او کافر دپاره ټکانه دواړو دې کې جوړه کړې ده چې سبا دا کافران دا ونه ویه چېرې که موږ ایمان راوړی وي نو زمونږ دپاره خو به جنت کې بیا ځای نو الله وله مخکې نه ځای جوړ کړی دی او دوی ته بیا باقاعده دا ښودلی کېږي دوزخیان ته هم باقاعده دغه خپله ټکانه جنت کې ښودل کېږي که تاسو ایمان راوړی وي نو دا ستاسو ټکانه ده. نو دغه کې به دوی باندې ډېر زیات دوی حسد او افسوس راشي چې کاش موږ ایمان راوړی وي چې دا مقام به ته حاصل شوی. او د جنتیانو ته به هم هغه خپله ټکانه دوزخ کې وښودلی شي. د دې دپاره چېرې دا جنتیان کو فرق دوی ایمان نه وي راوړی نو دوی به جهنم اور ته تلل. نو دوی به دغه دی کې د الله شکریه ادا کړي چې یا الله لاکھ لاکھ شکر دی چې تا موږ ته ایمان توفیق راکړه چې موږ د دغه جهنم دغه ځای نه بچ شو. نو دا مؤمنان ته به چې کم دي دا شکریې دپاره به خپله ټکانه جهنم کې ښودلی کېږي او جهنمیان ته به جنت کې هغه ټکانه د حسرت او ندامت دپاره به ښودلی کېږي. ونادا اصحاب الجنت اواز به وکړي خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان د اور ته ان قد وجدنا په تحقیق سره مونږ وموندله ما وعدنا هغه وعده ربنا چې کوم رب موږ سره کړې وه حقا رښتیا. نو فهل ای جهنمیانو آیا پس تاسو وجدتم وموندله ما وعد ربکم حقا هغه وعده چې کوم رب تاسو سره کړې وه رښتیا. نو قالو دوی چې او نعم مونږ وموندله هغه وعده چې رب کومه کړې وه. نو فاذن مؤذن بینهم بس یو اعلان کوونکې به اعلان وکړي په منځ د دوی کې چې اللعنة الله علی الظالمین د الله لعنت دې وي په ظالمانو باندې. ونزعنا ما فی صدورهم مونږ به وباسو هغه چې کوم د دې جنتیانو په سینو کې دي من غل د کینې او د حسد نه تجری من تحتهم الانهار او بهیږي به ولي د دې جنتیانو د کورونو لاندې. وقالو وی بدوی الحمد لله الذي هدانا لهذا لاکھ لاکھ شکر دی د الله
چې مونږ دې مقام ته رو رسولو وما كنا لنهتدي او نو مونږه رسیدونکي دې مقام ته لولا کچري ان هدانا الله که الله مونږ نوی را رسولي موږ په خپله باندې ته نشو را رسېدي لقد جاءت رسل ربنا بالحق په تحقیق سره راوړو پیغمبرانو د رب زمونږه حق پیغام د الله ونودو او آواز به وکړي شي دوی ته ان تلکم الجنت چې دا غستاسو جنت دی اورستموها چې تاسو ته وراثت کې درکړې شوي دي بما کنتم تعملون په سبب د هغې نیک اعمالو چې کوم تاسو کولو ونادا اصحاب الجنت آواز بو کی خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان د اور ته ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا په تحقیق سره مونږ وموندله هغه وعده چې کوم مونږ سره رب زموږ کړې وه رښتیا فهل وجدتم پس آیا تاسو وموندله ما وعد ربکم هغه وعده چې کوم رب تاسو سره کړې وه حقا رښتیا نو قالو اوبوی دغه جهنمیان نعم او مونږ هم هغه وعده رښتیا وموندله فاذن مؤذن بینهم پس اعلان وکړي یو اعلان کوونکي په منځ د دوی کې اللعنة الله علی الظالمین چې لعنت دې وي د الله په ظالمانو باندې